د قومونو قبایلو او سرحدونو چارو وزارت مرستیال چې د نورستان ولایت مرستیال او نورو مسولینویې ملتیا کوله د شرقي نورستان کامدیش ولسوالۍ ته د سفر په ترڅ کې د پنځه پرمختیايي او ټولګټو پروژو چارې پیل کړي. د قومونو قبایلو او سرحدونو چارو مرستیال مولوي محمد اسماعیل غزنوي د پروژو د پیل په مراسمو کې وویل د اسلامي امارت مشر علي قدر امیر المؤمنین له ګاونډیو هیوادونو سره په لیکه پراته ولسونو ته د ژوندانه اسانتیاو په پار ځانګړې بودیجه ټاکلې او په هغه ټولو ولایتونو کې به پرمختیایي پروژې پیل شي چې د نورو هیوادونو سره په سرحدي لیکو کې ژوند کوي. د نورستان لپاره چون په ډیورن کرښه پروت یو ولایت ده او ولسونه یې ډېر مستحق دي د ډېرو سهولتونو پروژې ورته منظورې شوي ټول ټال په پروژو کې د پنځو پروژو موږ نن ورځ افتتاح وکړه. اسلامي امارت ژمن ده چې د خپلو ولسونو دپاره په ټول کې هغه اولي ضرورتونه یې په نظر کې ونیسي، بیا په دویم قدم کې دویم او متوسط ضرورتونه، بیا په اخر کې ټول ضرورتونه یې په نظر کې ونیسي. نو تاسو ته معلومه ده چې شرقي نورستان پرون سره دغه نه لري، مواصلاتي لار نه لري. هغه لار چې ده انشاءالله د پپړوک سړک د لارې به انشاءالله هغه لار وصل شي او په هغې سره به انشاءالله د پپړوک او د ټول کامدیش او د ټول شرقي نورستان خلک د پرون سره وصل شي. د شرقي نورستان کامدیش او برګیمټال ولسوالیو کې دا پروژې د نوو سړکونو په مټ د مرکزي نورستان پرون له کامدیش ولسوالۍ سره نښلول، د للمي ځمکو خړوبولو لپاره د لمریزې برېښنا، کلیوالي سړکونو ترمیم او دغلته د سیند او سیلابي خړونو د پاسه د پلونو په جوړېدو مشتمل دي. دې پروژې په پله کېدلو سره زموږ ولس به ډېر سخت خوشحاله شي، هغه مړه لوزونه به را ژوندي شي او زموږ غریب ولس به د ډېرو ناخوالو نه او تکالیفو نه په ارام شي او خلکو ته به ډېر اقتصادي او منافع ورسیږي. د سهولت د لاسته راوړلو لپاره سړک ډېر مهم دی، واله ډېره مهمه ده. هغې نه د برګیمټال د پل موضوع وه، د برګیمټال د پل موضوع نه ایسته هغې ته ډېره غټه ساحه پرته ده، مګر هغه د دغه د پل د وجې نه زموږ غټ ګاډي په هغو باندې نشو عبور او مرور نشو کولی. الحمدلله که دغه پل او دا اوبو مسله او دا سړکونه جوړ شي نو زموږ به ډېر مشکلات حل شي. خدای دې وکړي چې نور هم دغسې توفیق د امارت اسلامي له ورکړي چې موږ سره نورو پروژو کې هم همکاري وکړي. دغه پروژو کې د سړکونو ترمیم، د سړکونو بیا رغونه ده پکې او د سلور د اوبو د مشکلات دغه برخې پکې خدمت وړاندې کیږي. نو تقریبا داسې په سلګونو خلکو ته به خدمات وړاندې شي او د دې امارت اسلامي دا کومه بودیجه چې د دې نه به برخمن شي. د یادولو وړ ده د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو مرستیال د ننګل په سیمه کې قومي مشرانو په جوړه شوې غونډه کې له امریکا او ناټو سره د شل کلنې جهادي مبارزې پر مهال په ډیورن کرښه د میشتو ولسونو قربانۍ وستایلې او هغوی ته یې د آبادۍ او بیا رغونې په چارو کې د هر ډول همکارۍ ډاډ ورکړ.